پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. د اهل کتابو او مشرکانو نه چې کم خلک کافرانو هغوی د خپل کفر نه منکه دن کې نو تر سوچي هغوی ته روخانه دلیل را نشي، یعنی د الله د طرف نه یو رسول چې پاکي صحیفه واوروي چې پاغه کې بالکل صحیح سلامت لیکل شوی وي. مخکینی چې کوم خلکو ته کتاب ورکړې شوی وو پاغوی کې جدای نه راغلی، ولی د دین ورسته چې هغوی ته د نیغ لاري واضحه بیان راغلی وو او هغوی ته د دین سوا بل حکم نو ورکړی شوی چې د الله بندگی کوي، په دا حال کې چې خپل دین داغه د پاره خالص کوونکی او بالکل یو مخزی او منځ قائموي او زکات ورکوي. دا بالکل صحیح سلامت دین دی. د اهل کتابو او مشرکانو نه چې کوم خلکو کفر کړي دي هغوی به یقینا د دوزخ ورته ځي او همیشه به پکې ووسی. دا د ټولو نه بدترین مخلوق دی. کوم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل هغوی یقینا د ټولو نه بهترین مخلوق دی. دا هغوی بدلا د خپل رب سره همیشه جنتونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او هغوی به پکې همیشه همیشه اوسيږي. الله دا غوی ناراضي شو او هغوی د الله ناراضي شول. دا هر څه د هر هغه سړي د پاره دی چې د خپل رب نه یره کړی وي.